بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو ملګرو. په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د ټولو میوو نمونه په انګلیسي کې زده کوم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو. پهلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ایپل، مڼه. ایپل، مڼه. ایپل چې کومه ده دا مڼې ته وایي. واټرملن، هندوانه. واټرملن، هندوانه. اورنج، نارنج. نارنج ته په انګلیش کې ویل شي اورنج، یعنی دې ته موږ مالټه هم ویلی شو. پیر، نشپاتی. پیر، نشپاتی. نشپاتی ته په انګلیش کې ویل شي پیر. چیری، شادانه. چیری، شادانه. شادانې ته موږ په انګلیش کې ویل شو چیری. سټرابري، سټرابري. دې ته موږ په پښتو کې هم سټرابري وایي، او دې ته په پښتو کې تاسو څه وایي هغه هم ماته په کمنټ سیکشن کې ووایي. ګریپس، ګریپس انګور. ګریپس انګور. مانګو، آم. آم ته په انګلیش کې ویل شي مانګو. پومیګرینیټ، انار. انار ته په انګلیش کې ویل شي پومیګرینیټ. پلم، الوچۍ. الوچۍ ته په انګلیش کې ویل شي پلم. اپریکاټ، خرمانۍ. خرمانۍ ته په انګلیش کې ویل شي اپریکاټ، او الوچۍ ته په انګلیش کې وایي پلم. ګریپ فروټ. ګریپ فروټ چې کوم دی دا موږ سره د فروټو یو قسم دی. دا د نارنج په رنګ یو سیز یو فروټي چې دا کله په منځ باندې تاسو کټ کړئ نو په دې کې به را مختلف قسمه پرې تاسو ته په نظر باندې راځي، نو دې ته په انګلیش کې ویل شي ګریپ فروټ. میلن، خربوزه. میلن چې کومه دی دا خربوزې ته وایي، او دا خټکي ته هم میلن ویلی شي. خربوزه او خټکي دې دواړو ته په انګلیش کې موږ میلن ویلی شو. بنانا، کیلا. بنانا، کیلا. ډیمسن. ډیمسن چې کومه دی دا به تاسو ته یو فروټ به م لیدلی د نشپاتۍ د خرمانۍ په رنګ یو فروټ دا دې ته په انګلیش کې ویلی شي ډیمسن. پپایا، دې ته موږ پپیتا وایي. پپایا، پپیتا. کوکونټ، کوپرا. کوکونټ، کوپرا. کوپرا دا موږ سره هغه سیز دی چې په دې کې دا تاسو نه به خلک کوېسچن هم کوي. کوپرا موږ سره یو داسې فروټ دی چې دا موږ خوړلی هم شو څکلی هم شو. په دې کې دننه اوبه نو دا موږ هغه اوبه څکلی هم شو، دا موږ خوړلی هم شو. پیچ، شفتالو. شفتالو ته په انګلیش کې ویلی شي پیچ. ایوکیډو. ایوکیډو چې کومه دی دا موږ ټانګو ته وایي. نشپاتو په رنګ خو تاسو به ټانګ هم لیدلي، هغې ته په انګلیش کې ویلی شي ایوکیډو. کسټرډ ایپل. کسټرډ ایپل چې کومه دی دا موږ سره یو فروټ دی، یو میوه ده موږ سره. د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی کله چې د انسان روټۍ وخوري او هغه نه هضمېږي نو دا فروټ چې خوري د هغه به ډایجیشن ښه کېږي، یعنې هغه په معده کې چې کوم خوراک یې هغه به صحیح طریقې سره هضمېږي. ګواوا، امرود. ګواوا، امرود. پمکن، کدو. کدو ته په انګلیش کې ویلی شي پمکن. دا هم زده کړئ چې کدو په میوه کې راځي. صحیح ده. لایچي. لایچي چې کومه دی دا موږ سره یو فروټ دی چې دې ته موږ په پښتو کې هم لایچي وایي. سیفوډیلا. سیفوډیلا چې کومه دی دا موږ سره یو فروټ دی. د دې کار څه دی؟ دا د انسان صحت ډېر زیات مضبوطوي، یعنې دې ته موږ په پښتو کې هم دغه سیفوډیلا وایي. د دې موږ ته پښتو کې مطلب څه آیډیا نشته چې پښتو کې دې ته څه وایي. او د دې سیفوډیلا چې کومه دی د دې مین کار څه دی؟ د دې مین کار دا دی چې دا د انسان د شوګر لیول صحیح ساتي. ډیټس، کجوري. کجورو ته په انګلیش کې وایي ډیټس. پیج، انځر. انځر ته په انګلیش کې ویلی شي پیج. ګریویا. ګریویا څه ته وایي؟ دا ګورګرو ته وایي. ګورګرو خو به تاسو پیژنئ، ګورګرو ته په انګلیش کې وایي ګریویا. دا یاد لرئ، دا ډېر مهم ټکی دی. کرم بولا. کرم بولا چې کومه دی دې ته موږ سټار فش هم ویلی شو، یعنې د دې په پښتو کې څه معنی نشته، خو دې ته موږ په انګلیش کې سټار فروټ هم وایي. سټار فش نه، سټار فروټ ورته وایي. کرینبري. کرینبري چې کومه دی دا هم موږ سره یو د میوې بوټی دی چې دا هم د ګورګرو په رنګي وي. هین فوډ. هین فوډ چې کومه دی دا څه ته وایي؟ دا موږ سره د کور یو قسم دی، نو دې ته به موږ په انګلیش کې وایي هین فروټ، یعنې دا هم کور دی خو دا موږ سره په کور کې یو ویرایټي ده. ویرایټي څه ته وایي؟ یو قسم ته وایي. جیک فروټ. جیک فروټ چې کومه دی دې ته موږ په پښتو کې هم جیک فروټ وایي، یعنې دې ته په پښتو کې موږ صرف میوه ویلی شو، ځکه چې ما ډېر کوشش وکړو چې د دې معنی زه پیدا کړم، خو هغو صرف په پښتو کې دومره لیکلي چې دې ته صرف میوه وایي. نو جیک فروټ میوه. جامن فروټ. جامن فروټ چې کومه دی دا جامنو بوټی خو به تاسو لیدلی، دا چې کومه میوه کې دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو جامن فروټ. مالبري. مالبري چې کومه دی دا توت ته وایي، یعنې توتان چې کله وچ شي دا چې کومه خلک خوري وچه میوه کې خلک استعمالوي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي مالبري، یعنې توت. پرسایمن. پرسایمن چې کومه دی دا څه ته وایي؟ د املوک ته وایي.
املوک ته په انګلیش کې هم املوک وي او په پرسایمن هم ورته په انګلیش کې وي. په پښتو کې هم ورته موږ املوک وي. اسره املوک خو به تاسو لیدلی د ټماټر په رنګي نو دې ته په انګلیش کې وي پرسایمن. کوینز چې کومه ده دا موږ سره میوه ده دې ته په پښتو کې بهي وي. بهي زه نه پیژنم که تاسو یې پیژنئ نو ماته په کمنټ کې ضرور ووایئ. ریډ کرنټ چې کومه ده دا موږ سمپل سرې میوې ته وایي. ملګرو دا ډیر مهم ټکیم دی او ډیر ګران ټکیم دی. دا د خپل کور ماشومانو سره هم شریک او دا کلاس تاسو بار وګورئ. دا تاسو په یو ځل نشئ زده کولی. جوجوب چې کومه ده دا موږ سره یو میوه ده. ایلډر بری چې کومه ده دا موږ سره سری دا موږ سره یو میوه ده د ګورګرو په رنګي. دا ګورګري نه خو د ګورګرو په رنګي سیم ټو سیم یو رنګي د ګورګرو په رنګي. اولیو زیتون ته په انګلیش کې ویل شي اولیو. ټیمرنډ څه ته وي؟ املای ته په انګلیش کې ویل شي ټیمرنډ. کیشیو اپل چې کومه ده دا موږ سره یو میوه ده چې د مڼې په رنګي. سمپل کیشیو اپل موږ سره هغه میوه ده چې کومه ده مڼې په رنګي. شوګرکین چې کومه ده دا موږ غني ته وي. تاسو ته ما په یو مخکې کلاس کې ښودلو چې ګنډیرۍ ته څه وي. ګنډیرۍ ته شوګرکین نه وي. ګنډیرۍ ته یو بل ټکی وي په انګلیش کې. هغه تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. ملګرو زه به انشاءالله کوشش کوم چې پر اروان کلاس کې زه تاسو ته د وچو میوو نمونه په انګلیسۍ کې زده کړم. دا ډېر سخت دي. دې کې ډېرې داسې میوې دي چې هغه نه موږ لیدلي دي نه هم خوړلي دي. خو دا بیا هم موږ کوشش کوو چې تاسو ته په انګلیسۍ کې څومره کوشش موږ کولی شو نو انشاءالله تاسو ته به موږ په انګلیسۍ کې زده کوو. بادامو ته څه وي، غوزانو ته څه وي، پلو ته څه وي. انشاءالله دا به زه تاسو ته په بل کلاس کې زده کوم. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. که چېرته تاسو ته په څه قسمه څه کې هم مسئله تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور کمنټ کولی شئ. او که چېرته تاسو د آنلاین کورس ضرورت هم وي نو انشاءالله تاسو ما سره رابطه وکئ. زه به درته آنلاین کورس هم شروع کوم. ما کوشش کړی چې انشاءالله زه تاسو ته آنلاین کورس شروع کوم. خو له څه مصروفیاتو له وجې نه زه اوس نشم شروع کولی. نو انشاءالله کوشش به کوم چې بیا زه تاسو ته زر تر زر آنلاین کورس هم شروع کوم. هغې سره به ستاسو انګلیسي نوره هم مضبوطه شي. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله اوسئ.